سلامونه ملګرو، په دې هیله یم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله وئ. د دې یو ځل بیا زه نصیب الله کیل د فیسبوک او انټرنیټ زده کړو پر پاڼه باندې ستاسو لپاره حاضر شوی یم. غواړم نن تاسو ته د روشن یا اتصالات افغان بسیم او داسې نور شبکو سیټینګونه وښیم. ډېر ملګري میسیجونه کوي، وایي موږ ته د موبایل سیټینګ وښیه، څه ډول کولی شو موږ خپل موبایل کې ډیټا خلاصه کړو. نو راځو ملګرو سیټینګ کې کنیکشن ته به لاړ شو. هغې نه وروسته موبایل نیټورک ته اکسس پوینټ نیمز دلته به کلیک وکړو. پاس به لاړ شو 8 باندې به کلیک وکړو. دلته به نیم کې ملګرو هغه سیم کارت چې کوم تاسو استعمالوئ، مثال اتصالات سیم کارت ته څه ډول سیټینګ کولی شو، دلته به تاسو سیټینګ وکړئ. سیټینګ اتصالات دا به اوکې کوئ. یا نو FEN ته به راشئ، دلته به اتصالات ټکی AF ټکی ویف دا به اوکې کوئ. هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ پوسټ مور آپشن ته. مور آپشن باندې به کلیک وکړئ، دغه به سیو کړئ. کله مو چې سیو کړو لاندې به راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، نو ستاسو موبایل لپاره به سیټینګ وشي. نو راځو افغان وسیم سیټینګ تاسو ته ښایو. 8 باندې به کلیک وکړئ، دلته به راشئ AWCC افغان BC باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به لاندې راشئ انټرنیټ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دا به اوکې کوئ. مور آپشن ته به راشئ، په دې کې به سیو اوکې کوئ. کله مو چې سیو اوکې کړو لاندې به راشئ افغان وسیم ته که سیټینګ جوړول نو دا به ان کوئ. اوس موږ اتصالات سیم کارت کاروو، اتصالات لپاره به دغه آپشن چیک مارک کوو. نو دا د انټرنیټ یا د موبایل ډیټا د خلاصولو طریقه، څه ډول کولی شو موږ خپل موبایل کې ډیټا خلاصه کړو. نو دا و ملګرو د نن ورځې درس. راتلونکي کې به انشاءالله تاسو ته د نورو ویډیوګانو سره حاضرېږم. تر هغې ما نه